مردان پریس کلب کابینې له اړخه د ډي پی او مردان سجاد خان دفاره د اعلی کارکردګۍ باندې یو فورورکر تقریب د پریس کلب په ایډیټوریم هال کې منعقد کړل شو چې پکې ډي پی او مردان سجاد خان مشر ملمه په هیڅ شرکت وکړو. د پریس کلب صدر لطف الله لطف، جنت سیکرټري بشیر عادل، مسرت اسی، هدایت الرحمن هوتی او د پریس کلب نور اراکینو د ډي پی او مردان والهانه استقبال وکړو او د ګلونو هارونه او ګلدستې ورته پیش کړې. په تقریب کې د پریس کلب کابینې اراکینو، چیمبر اف کامرس عہدیدارانو، ډاکټرانو، وکیلانو، سیویل سوسایټي او نور د مکاتب فکر سره تعلق لرونکو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. په دې موقع د مقررینو وینا و چې د ډي پی او مردان کارکردګي د ستاینې وړ ده، ولې چې دوی د مردان دپاره کم خدمات وکړل دا په تاریخ کې په ښه الفاظو یادېږي او ټولو مقررینو ورته په ښه خدماتو احراج تحسین پیش کړو. دینه په ډي پی او مردان په خپل خطاب کې وویل چې مردان پولیس همیشه د امن او امان لپاره ټوس اقدامات کړي دي او د جرایم پیشه خلکو مخنیوي کړی دی چې د هغې بهترین نتایج ستاسو وړاندې دي او په جرمونو کې کافي حد سره کمی هم راغلی دی. دغه وجه ده چې مردان ضلع په ټوله خیبر پښتونخوا کې په اول پوزیشن یادېږي. په تقریب کې د ناستو میلمنو او د پریس کابینې د زړه نه شکریه ادا کړه او په آخر کې ډي پی او مردان مزید وویل چې ستاسو حوصله افزایي سره به پولیس نور هم ښه نتایج پیش کوي. د تقریب په هره کې د پریس کلب کابینې او د شرکاو له طرفه ډي پی او مردان ته اعزازي شیلډ، روایتي پکول او صادرې او تحائف هم پیش کړل.